تر دې بدنامه تر دې سپکه ښه ده د بېلتانه بلا دې ورکه ښه ده. له نفرتونو نه نفرت پکار دی، ژوند دی په ژوند کې محبت پکار دی. زم راځم کوڅه کې زه ملامت نه یم، زم راځم کوڅه کې زم ملامت نه یم، نیمکه خو تمبو کې ته ګورې جانان. ډېر ښه ډېر. تر دې بدنامه تر دې سپکه ښه ده، تر دې بدنامه تر دې سپکه ښه ده د بېلتانه بلا دې ورکه ښه ده. سلامونه مینوالو، په دې هیله چې به روغ او جوړ یاست. غزلیز بنډار ته ښه راغلاست مینوالو. دا ځل را سره د ترنم و زمزمې بلبل تر څنګ یو ښایسته نوموتی شاعر. شاید تاسې شعرونه ډېر اورېدلي، دا نه یوازې دلته په کوزه او بره په دواړه پښتونخوا کې، په لویه پښتونخوا کې، په بنډارونو کې، په ادبي ناستو کې ډېر زیات مینه یې ورکړې ده او ډېر زیات ګرځېدلی ناسته ولاړه کړې. نو له ده سره به لنډې خبرې کوو او شعرونه به تورو. احمد الله غورځنګ دی. غورځنګ صاحب ستړی مه شي، خوشحاله شو چې زموږ بلنه دې ومنله او زموږ غزلیز بنډار ته راغلی. په پیل کې دنه یو شعر اورو. مهرباني. چندیو صاحب له تا نه او ستا د چینل له ملګرو نه ډېره زیاته مننه. او شاعري خو طبعا ښایي، خو که هغه شاعري چې په مینه او په محبتو څرخېږي نو هغه ډېره خوندوره وي. ځکه لایق زاده لایق صاحب وایي چې زه خپله مینه یم او مینه باندې پایم، په مینه باندې ویاړم، هغه له مینې نه ژوندون بشپړ نه ګڼم. زه به درته د مینې او د نفرت په باره کې یو شعر وایم، وایي چې له نفرتونو نه نفرت پکار دی، له نفرتونو نه نفرت پکار دی، ژوند دی په ژوند کې محبت پکار دی. څومره ښه دی. د نفرتونو نفرت پکار دی، له نفرتونو نه نفرت پکار دی، ژوند دی په ژوند کې محبت پکار دی. ولسه نور نو وخت راغلی په خدای، ولسه نور نو وخت راغلی په خدای، په خدای چې نور نو اخوت پکار دی. څومره ښه دی. د شرق او غرب هر طاغوتي نظام ته، د شرق او غرب هر طاغوتي نظام ته دا پاک سپېڅلی امارت پکار دی. د تربګنۍ او ځانځانۍ قانون نه ترې سرکشي او بغاوت پکار دی. یو کلیوال شاعر دی وایي چې زم راځم کوڅه کې زه ملامت نه یم، زم راځم کوڅه کې زم ملامت نه یم، نیمکه خو تمبو کې ته ګورې جانان. ډېر ښه ډېر. نو دا کلیواله شاعري او بیا ستا شاعري ستا بیت چې ما مخکې ولوست تر ډېر نور شعرونه چې ما لوستلي، ماشاءالله بلا ښایسته شاعري دې کړې. ما سره دا پوښتنه پیدا کېږي چې شاید په دغه بنډارونو او محفلونو په دې کې ناسته ولاړه شوي، ځکه ما مخکې یادونه وکړه او تر ډېر څه خبر شوی وای دا په کوزه پښتونخوا په بر دواړو کې نه چېرته چې به ناسته وه ادبي ناسته دی به ورته. دا رښتیا ده؟ یاره الحمدلله خدای ښه ملګري را کړي وو، بس چې هر ځای کې به ادبي پروګرام و، که هغه به ناشونه هم و موږ به ورته ځان رسوو، موږ به تلو، که به د شپې و که به د ورځې و، خو چې پوهېدو به چې ادبي بنډار ده، مشاعره ده یا ادبي مجلس ده، نو حتما به مو ورته 100% کې ځان رسوو ورته. څومره ښه دی. ښه بل د شعر سره ستا مینه یعنې څومره وخت کېږي چې پیدا شوې ده او بیا دغه مینې تا ته څه درکړي دي؟ یاره تقریبا محبت مې د شعر شاعري سره یو 20 کاله یا 22 کاله به کېږي چې پیدا شوی. اوس شاعري ده که نه، شاعري خو ځان ته مینه ده. اوس اجملان صاحب وایي چې د لاس په سر را تیر کړه نو د ګل کړم، د غزل خاپیرې را چې لاس دې ښکل کړم، او سندرمارې ترنم کې به مې ساتې تا خو ټول ټپه ټپه او غزل غزل کړم. شاعري خو طبعا انسان ته ډېر څه ورکوي، د دې هر څه باوجود د مثال په تور درته وایم چې تر حده زیات شهرت ورته پیدا کېږي، نورو ملګرو کې ولس کې قام کې مشهوره کېږي او خلک د همدې شاعرۍ په ارتباط درته په ډېرې او درنه سترګه ګوري. داسې فکر وکړه چې که دولتي چارواکي دي که عام خلک دي هغوی دا وایي چې دا موږ د ملت یا د موږ د خلکو یا د موږ د ولس دا روشن فکره خلک هم دي، نو یوازې همدی زه وایم چې څومره غټه خبره ده. ستر خوشحال خان هم بیا وایي د خوشحال سره کښېني یو څو کاله، دا د غر خټک په واړه شاعران شي. رښتیا ده. یعنې ستا په فکر باندې شعر ټولنې ته څه ورکولی شي؟ ولې ډېر څه ورکولی شي، ولې اوس شاعري خپله انسانیت ده. اوس یو سړی چې شاعري ما درته مخکې عرض وکړه چې یو سړی شاعري هغه فکر وکړه چې خلک ورته د یو لارښود په سترګه ګوري، وایي دا زموږ د ټولنې روشن فکره ده. ګوره څومره غټه خبره ده، نو چې یو څوک روشن فکره وي نو هغه نو ټولنې ته څومره خدمت کولی شي. خبرې ډېر نه کوو. ښه غورځنګ صاحب شعرونه به درنه اورو، خو یو خبره بله چې تر ډېره یادېږي، یو شاعران ورونه هم دا یادوي، یو مینهوال هم ډېر دا خبره کوي، یعنې
بنډارونه ناستې ولاړې چې موږ تاسې کوو یا په دغه په هېواد کې کیږي یعنی ډېره مینه دې ورسره لرله دا د شعر په قوي کولو کې یا د شاعر په پرمختګ کې لاس لرلی شي هو ډېر څه کار کوي د شعر او شاعرۍ لپاره خو د ما چې په طبیعي شکل د خپلو شاعرانو ملګرو سره ډېره زیاته مینه وه هغه بعضې ملګرو تاسې به یې نوم اورېدلی اوس فعلا په افغانستان کې د ژورنالستانو د دفاع د کمیټې رئیس د عبدالمجید هاشمي صاحب بالکل او همدغسې د ما یو بل ملګری حیات الله وړ صاحب و عزت الله پامیر صاحب چې اوس فعلا ګل رحیم نیازمان هورور ده هغه همدا اوس په ازادي راډیو کې کار کوي د هغه کارمندان دي خبریالان دي نو ته د هغې سره چې د موږ خپل منځونو کې کوم محبت یې دا ته وګورې ته خپله وایه چې بېشکه ده چې شاعري رښتیا ده او څومره شاعري به دې کړي شاعري مې تقریبا چې دا ما لیکلې زه خو د شاعرۍ لپاره 4 کاله یا 15 کاله یا 7 کاله دغسې زندان مې تېر کړی ده من دې شاعرۍ له وجې نه او په محکمه کې راته وویله چې ته شاعر یې مالې هو زه شاعر یم وایي د تا شعرونه داسې شعرونه وو چې هغه د افغانانو د پرمختګ په خاطر دې لیکلي وو نو دلته چې بعضې اشخاص شته چې هغوی نه غواړي چې افغانان پرمختګ وکړي نو د هغوی د موږ د تحت اثر له وجې موږ نشو کولی چې تا ته کوم برات درکړو نو 4 کاله قید وی موږ ته دغسې چې څوک داسې شاعري کوي نو هغې لپاره موږ 4 کاله قید انتخاب کړی نو مانې زه چې څنګه د خوښه یي د شاعري له مینې نه دام قربان یعنی شعر دومره مینه ډېره حد نه زیاته ته یې ورکوې او تا ورکړې او په کار ده چې باید ورکړي ټولنې ته دغه ورکوي پسرلی هم دی وایي د پسرلي علامې راغلی ورزنګ صاحب د پسرلي علامې راغلی د وچه ډاګه د لونګ بوی راځي ډېر یا وایي د پسرلي علامې راغلی په هره پوله بنګړي مات شوي دي بنګړي مات شوي ده نو شعر د ناورو مهرباني یو شعر دی چې بخښنه غواړم لږ شوخ هم ده مهرباني دا بنګړي مې درته یاد کړم نو ته به همدغسې راته ووایې که نه ځکه چې مینوال هم دې ته په تمه وي ما ویل خبرې ډېرې نه کوو یوازې شعرونه ناورو مهرباني ذوق د عشق او مینې مینتوب سړی ذوق د عشق او مینې مینتوب سړی باسي په والله له سړیتوب سړی او نه ګوري ثواب او نه عذاب ته بیا نه ګوري ثواب او نه عذاب ته بیا او کړي چې بس د یار غېږه کې خوب سړی او زار چې شي قربان چې شي له یاره خپل زار چې شي قربان چې شي له یاره خپل ورسي په خدای چې تر نرتوب سړی وا څومره ښه دی ښه ودرېږم روان شمه که زم څنګه دې خوښه ده ودرېږم روان شمه ښه ودرېږم روان شمه که زم څنګه دې خوښه ده بیا ګوره ونه وایي چې درځم څنګه دې خوښه ده ډېر ښه ټول راته همدا وایي چې ته هغې ته ورته یې ورزنګ صاحب ټول راته همدا وایي چې ته هغې ته ورته یې کله چې زه سترګې توروم څنګه دې خوښه ده او ښې ډېرې نکریزې وطنۍ در سره راوړه نو ښې ډېرې نکریزې وطنۍ در سره راوړه زه پرې خپل ورغوي ګل کوم څنګه دې خوښه ده نو رښتیا هم شعر دی زما یو ملګری ده عبدالبصیر سحاق او د پغمان ولسوالۍ دلته د کمپنۍ سره خوا کې یو علاقه ده هلته اوسېږي ډېر ښه شاعر د هغه هم د شاعرۍ لپاره ډېر زیات تکلیفونه یې ویستلي په ډېر غربت کې شاعري کوله نو د هغه یو 2 بیته در ډالې کوم وایي چې ماښامه ستا له ما سره نور څه دي زه ورځه ماښامه ستا له ما سره نور څه دي زه ورځه ماښامه ستا له ما سره نور څه دي زه ورځه او زما خو له سپوږمۍ سره خواله دي زه ورځه وای څومره ښه دی ماښامه ستا له ما سره نور څه دي زه ورځه زما خو سپوږمۍ سره زما ماښامه ستا له ما سره نور څه دي زه ورځه او زما خو له سپوږمۍ سره خواله دي زه ورځه د خاپو ته د عیب په نظر ونه ګورې پام چې څنګه د خاپو ته د عیب په نظر ونه ګورې پام چې په سترګو باندې پورې تور رانجه دي زه ورځه وای څومره علي دی څومره ډېر ښکلی دی ډېر ښه بلا خوند دی که ورزنګ صاحب له تا ډېره زیاته مننه تا نه هم مننه کور دی هیله چې روغ جوړ شي ډېره مننه خوشحاله شي